اوس د دې نه بعد به الله رب العزت قصې بیانوي د 7 انبیاو په سورة الشعراء کې د 7 پیغمبرانو قصې بیان شوي دي. اولنی قصه د هارون د موسی علیه السلام، موسی ابن عمران علیه السلام، او د دې تذکرې او څو ځایونو کې شوی دی. او سبحان الله د دې تذکره د ټولو نه زیاته ده په قرآن کې. ګوره کم صورت کې راغلې ده: سورة البقرة، سورة الاعراف، سورة يونس، سورة هود، سورة ابراهيم، سورة بني اسرائيل، سورة طه، او دغه سورة الشعراء، النمل، القصص، كافر، سورة السجدة، سورة الزخرف، سورة الذاريات، النازعات اخرني، سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، سورة كهف کې د تذکرې شته. سورة كهف، بارك الله فيك. او داسې نو سبحان الله د دې قصه چې دی الله رب العزت زی په زی چې دی هغه بیان کړی دا. نو موږ به روانه ترجمه کوو، بعض ځایونو کې که وضاحت ته ضرورت راغی کوو. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، او کله چې آواز وکړو رب ستا موسی ته، ان ائت القوم الظالمین، چې لاړ شه قوم ظالمانو ته، قوم فرعون چې قوم د فرعون دی. الا یتقون، ایا نه یریږي هغوی د الله نه؟ لاړ شه دعوت ورکړي چې دوی د الله نه ولې نه یریږي. قال وی هغه رب إني أخاف أن يكذبون، اے رب زما یقینا زیریږم چې هغوی به تکذیب وکړي زما. ويضيق صدري، او په دې به تنګه شي سینه زما. ولا ينطلق لساني، او نه به چلیږي ژبه زما. فأرسل إلى هارون، نو ولیږه جبریل په هارون پسې علیهم السلام. درې خبرې الله مخې ته کېښودې. یو دا چې زه یېرېږم دوی به ما څه کي، دروغجن به مې کي، دوی به چې ته خو دروغجن، دا خبرې تا ته چا کړي. نو درېیمه دا چې په دې سره به زما سینه تنګه شي، سړی خفه شي. ګوره کله چې سړی د بل چا خیر خواهي کوي او هغه ورته دروغجن ووایي، په دې سره انسان ډېر خفه کېږي چې ګوره زه د دې لپاره څه سوچ کوم او داسې. نو چې سینه کله زما تنګه شي نو یا الله بیا به زما ژبه نه وي روانه. داسې کېږي کله چې سړي طبیعت خراب شي که نه بیا خبرې نه کېږي. یا اشاره د دې ته د هغه ژبه به د ده نښتله ده. معلوم ژبه به یې ولې نښتمه، یو څو وجې ذکر کړي. اسکروټی خولې ته اچولې یو وجه، دویمه بارک الله فیک. د مصریانو د قبطیانو هغه لهجه چې هغه چې دی هغه ته بدله شوې، ولې ځکه چې څو کاله هغه په مدین کې اوسېدلی نو هغه شان روانه ژبه یې نه وه بیا، ځکه یې دا خبره وکړه. نو یا الله ته ولېږه جبریل په چا پسې؟ په هارون پسې علیهم السلام، چې هغه هم زما سره ملګری شي، نبوت به وله ورکړي. ولهم علی ذنب، او د هغوی په ما باندې ګناه ده. فاخاف ان یقتلون، نو یریږم زه چې هغوی به مړ کړي ما. هغه یو کار هم وی ما کړی دی، خو دا دوی ګوره د پیغمبرانو اوچت شان دی، حالانکې هغه د ده
قصدن خو یې نه ووجلی کس وایي زما یو ګناه هم ده نو ما به وجنې ځکه چې بدل خو به قبطي خو د په سوک مړ شوی دی نو دا یره طبیعي ده څه ده طبیعي یره ده قال وی الله کالله چرې تا نشي وجلی زه دې ساتم که نه تا خو نشي وجلی فاذهبا نو لاړ شئ دواړه بآیاتنا په نښو زما کوم معجزې چې به زه در کوم هغه ځان سره ویسئ آیتونه زما ځان سره ویسئ وحي انا معکم یقینا من تاسو سره یو مستمعون اوریدونکي انا من تاسو سره یو الله خو یو دی دا د عظمت دپاره کله داسې ضمیر استعمالېږي فأتیا فرعون نو ورشئ دواړه فرعون پسې فقولا نو وایئ دواړه انا رسول رب العالمین یقینا موږ رالیږلی شوي یو د طرف د رب العالمین ان ارسل معنا په دې چې راپرېږده موږ سره بني اسرائیل قال وی فرعون الم نربک فینا ولیدا ایا منګه تربیت نه دی کړی ستا په موږ کې چې وړوکی وي ولبثت فینا من عمرک سنین او تیر کړي دي تا په موږ کې د عمر ستا نه ډېر کلونه ګوره اوس هغه نعمت ورته رایې دی هغه احسان نن وي ته ولاړې ما ته خبرې کې هغه وخت نه هېر شو چې وړوکی اخس کوي زموږ په کور کې وي دا خو زموږ سره ډېر وخت تېر کړی دی اوس یې په دې متاثره کوي ښه ډېر چالاک سړی و او په دې خبرو کې سړی راګیري لکه ته غوسې یو سړي پسې ورشي ښه په حق دی او تا ته وایي ښه هېر شو ده نه بد ورځ چې نو د سړي هغه جذبه څه شي کمه شي ته مې یو احسان راید وایي ته چې ما لوی کړی وي او خبره د ورځې دوو نه ده څو کاله ته هلته تېر کړي دي او بیا ګوره یری نو ورته وایي تا یو بل کار هم کړی دی د هغې به څه کي بل کار اشاره څه ته کوي سړی دې م وجلی خو وایي ورته نه چې تا چې هغه سړی وجلی دی داسې په یره کې ساتي وایي هغه بل کار چې دې کړی دی ستا یوه خو نه ده وفعلت فعلتك او کړی دی تا کار ستا التي فعلت هغه چې تا کړی دی وأنت من الكافرين او تدنا شکر نئی زمونږ هغه دومره احسانات تا نه هېر شو نن ته راغلی ته ماته دا خبرې کې نه الشيخ العلامة المفسر عبد السلام الرستمي رحمه الله هغه شیخ صاحب په دې کې ناشنا خبره کوله وی فرعون د موسی علیه السلام دا خبرې چې کله واورېد او د هغه د فصاحت او بلاغت نه دا ډک دعوت او د هغې خو جواب نه کېدو که جو د فعله ګردانې شروع نور څه ورسره نه و که نه وفعلت فعلتك التي فعلت تا چې هغه یو کار کړی دی تا چې پرېږده تا چې یو کار کړی دلایل بیان کا نو ته چې دا قصې شروع کړي دلالت کوي په څه باندې چې ده سره څه نه و اولم سم جواب ورکړو قال وی موسی علیه السلام فعلتها اذا کړی و ما دا کار په دغه وخت کې وانا من الضالین او زوم دنا خبرونه سړی ما څه قصدن خو نه دی وجلی او دغه زمانه غلطي شوې وه او زه ناخبره وم ففررت منکم
نو وتختیدم ستاسونا لما خفتکم هر کله چې ویریدم ستاسونا فوهب لي ربي حكما نو راوبخل ما ترب زما پوها وجعلني من المرسلين او وی ګرځولم زه د پیغمبرانو نه تختیدل او چرته مدین ته نو بیا الله ماته نبوت راکو نو یې ذکر راغلی مدامه وتلك نعمة تمنها علي او ايدا سنعمت دي چې تیز باتنه کې په ما باندې ان عبدت بني اسرائيل چې خدمتونه دي اغستی دي د بني اسرائیلونه یا چې بندگان دي جوړ کړي دي د بني اسرائیلونه او تسوي د یو مطلب دا دی یو مطلب دلته دا دی چې ته خو ماته دغه رایادې چې ته زمونږ کره ماشوم لوی شوی او مونږ کره ماشوم لوی شوی خو زما د دې قوم سره تا څومره ظلمونه کړي دي څومره زمانه تېره شوې ده تا د هغوی نه خدمتونه اخیستي دي دغه د نه هیر دي او دغه یو خبره دې رامخې ته کړې ته زمونږ سره لوی شوی بله ورته دې کې یو بل هم ډېر ښکلی مطلب دی بعض مفسرینو ذکر کړی ډېر مزېدار وی ته چې دا په ما باندې اثباتي چې ته دلته وړوکی را لوی شوی دا هم ستا د لاسه چې تا د بني اسرائیلو سره ظلم کوو نو د هغې د لاسه زه مور صندوق ته اچولی یم نو ستا کور ته راغلی وم که تا به بني اسرائیلو ظلم نه کولی نو زه به دلته نه وای درغلی دې طرف ته به کوم اشاره ده قال فرعون وی فرعون وما رب العالمين او څوک دی رب العالمين قال وی موسى عليه السلام رب السماوات والأرض رب د اسمانونو او د ځمکې دی وما بينهما او دا هغې چې په منځ د دې دواړو کې دي ان كنتم موقنين کئی تاسو یقین کوونکي خبرې روانې دي او فرعون دی گیر چاپیره چې دی درباریان دي راځي بعضو تاریخونو کې وی هارون او موسی علیهم السلام چې کله لاړو په فرعون پسې نو دروازه باندې چې کوم چوکیداران ولاړو خزانچیان هغو ته وی چې دننه ورشه ورته ووایه چې د الله پیغمبران راغلي دي د ډېر ګران کار دی ګورې ستا به څوک ومني چې ته د الله پیغمبر او داسې एकदम ناڅاپ نو هغه چې کله ورغی وی دی بواب دی فرعون ته وی دی چوکیدار بالباب رجل مجنون په دروازې لیونی ولاړ دی وی چې انه رسول رب العالمین وی چې زه د رب العالمین د طرف نه رسول یم فرعون دا خبره پرېښودی مې راپرېږده سهار به راځي خبره یې لیټ کړه یا د شپې راغلی وی خبره پرېږده سهار به راځي نو چې کله سهار شو نو د ځان سره خلک راجمع کړي مقصد دا و ځکه که دی اوس ناڅاپه راننه وځي ته اندازه ولګېده چې دا موسی علیه السلام دی چې باس به کېدو او دې ټیم کې ما سره دومره څوک خو نشتي که نه نو اوس به راسره باز شروع کړي او ما به څه کړي ما به پړ کړي نو یې ورته ووایه چې اوس نه سحر به بیا چې دی نو سحر به ګورو سحر به خبرې کوو نو سحر له چې موسی علیه السلام راغی الله اکبر نو د ده په دربار کې 1500 کسان مشران ناستو 1500 درباریان دا د راجمع کړي نو اوس هسې دا منظر سړی مخې ته راولي که نه چې 1500 کسان سره د فرعون او دوه وروڼه ولاړ دي د هغوی په منځ کې او دا خبرې روانې وي نو چې کله ورته ووایي رب څوک دی هغه ورته رب تعریف و د دې جواب ته ګوره قال وی فرعون
لمن حوله وغچات چگیر چا پیرو ددنا الا تستمعون آیا خبر ناوری ددا وی خاندل ها او دی 500 ته وی خیالم دی دا چل ول دا هغه چا کاری چې د هغه سره سني په کار دی جواب کړی وی خیالم دی سړي ته کنه هغه خپل تقریر جاری ساتو هوښیار سړی و ورته پته و چې دی غواړي چې د تقریر په منځ کې څه شي بند شي قال وی موسی علیه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين قال وی موسی علیہ السلام بعض څه ازعاج جوړه انسان ته په درس کې چې هر څه سړی د ادب په حدودو کې دننه کوي نو ښایي قال وی موسی علیہ السلام ربكم ورب آبائكم الأولين رب ستاسو دی او رب ستاسو د مشرانو مخکینو دی خبره جاری ساتل قال وی فرعون ان رسولكم یقینا رسول ستاسو الذي ارسل الیکم هغه چې رالیږلی شوی دی تاسو ته لمجنون خامخا لیونی دی دا دغې خبرې جواب ویا دا سړی ماته لیونی ښکاري بیا مخکې وی قال وی هغه رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی وما بینهما او دا هغې چې په منځ د دې کې دي ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل لرئ فرعون ته پته دی چې یاره که دا سړی ما پرېښودو نو دا 500 چې را سره ناست دي دا ټول به د دې طرف ته واوړي قال ویا لئن اتخذت إلها غيري کچری ونیو تا معبود سوا زمانا لأجعلنك خامخاو بگرزوم تا من المسجونین د جیلیانونا اخیری خبر دا شو چې ستا یو علاج دی بس یو هغه څه جیل ته دی اچو قال موسی علیہ السلام وی اولو جئتک بشیء مبین ایا اگر کراغلم تا ته په یو شي ښکاره سره که غټه نښه مې راوړي نو بیا قال فرعون وی فأت به راوړه هغه ان كنت من الصادقین کای ته د رښتینو نه فألقى عصاه نو غرزول هغه امسا خپله فإذا هي ثعبان مبین نو ناڅاپه هغه اژدها وښکاره یو غټ مار ترې جوړ شو ونزع یده او راویویستو لاس خپل د ګریوان نه فإذا هي بيضاء للناظرين نو ناڅاپه هغه تک سپینو د پاره د کتونکو فرعون حیران شو چې لږه دا څه کیسه ده ده خو وایي چې ده سره به څه نه وي که نه دوی که ما ګټې نښې راوړي قال وی فرعون للملئ حوله غټانو ته چې ګیر چاپېره و د دنه ان هذا لساحر علیم یقینا دی خامخا جادوګر دی پوها داسې خباست پکې و ښه د اول نه یې پیدا نوم کې نو سړی ښه پوه جادوګر دی او په دغه زمانه کې د جادوګر د جادو دا قصه ډېره زیاته چلېده سم د جادوګران ډېر شوي او الله رب العزت ګوره
هر پیغمبر له داسې معجزه ورکوي چې دغه زمانې سره مناسب وي. یعنې دغه وخت کې د جادو دا کرتبونه ډېر وو که نه، نو ځکه الله موسی علیه السلام له د دې امسا دا معجزه ورکړې ده او د دې لاس ده. یرید ان یخرجکم، غواړي دی چې وباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسو نه بسحري په جادو خپل سره. فماذا تأمرون، نو څه مشوره کوئ تاسو؟ یاره سړی بس موږ به پوه شو چې دې دکې د راغلی تاسو نه دا ځمکه. قالو یا وی ارجه واخا، وخ ورکه دته او د درور ته، وابعث فی المدائن حاشرین، او ولیږه په ښارونو کې راجمع کوونکي، یأتوک بکل سحار علیم، چې راولي تا ته هر غټ جادوګر پوهه. وی فرعون اراده وکړي چې دی مړ کړي، دی مړ کړي او دا رور وله مړ کړي. نو دی بعضو درباریانو ورته ووایي چې وجرېمه، نه وجرېمه، ارجې واخه، ډیم پرېږده او دا رور یې پرېږده، یو ټیم وله ورکړه. ځکه که ته راولګي دوی مړه کړي نو ته به بدنام شي. او داسې کار وکړه چې دا دواړه لږ ټیم وله ورکړه او ته ښار ته کسان ولېږه چې راجمع کړي. څوک ټیشو راکړه بس، چې راجمع کړي جادوګري ویلی دی، سحار، ساحر یې نه دی ویلی ښه، چې راجمع کړي غټ جادوګران علیم چې پوهه یې سم. فجمع السحره، نو راجمع کړی شو جادوګر لمیقات یوم معلوم، د پاره د وخت مقرر د ورځې معلومې. دا کومه ورځ وه؟ د اختر ورځ وه. وقیل للناس، او ویلی شو خلکو ته، هل انتم مجتمعون، ایا تاسو جمع کیدونکي یئ؟ دا سوال دې دپاره نه دی چې تپوس دې کوي، معنی دا دې سوال کې دا دی چې لازم به راځئ. کله سړی چاته ووایي که نه کې به که نه، مطلب څه دی؟ کې به. نو دلته مطلب دی چې لازم به راځئ، دا به یو غټ کاري. لعلنا نتبع السحره، کیدی شي چې موږ تابعداري وکړو د جادوګرو. ان كانوا هم الغالبين، کشي هغوی زورور. فلما جاء السحرة، نو هر کله چې راله الجادوګر، قالوا لفرعون، وی هغوی فرعون ته، أئن لنا لأجرا، ای به موږ لره مزدوري، ان كنا نحن الغالبين، کشو من زورور. دوی سره ګوره سوچ د دنیا و، ځکه خو ناکامه و که نه. بل طرف ته موسی علیه السلام و هارون علیه السلام چې هغه د چا لپاره راغلي وو؟ د الله لپاره. نو دوی فرعون ته وویل تحفې او مالونه خو به راکې که نه که زورور شو؟ قالوا یا نعم او وإنكم إذا لمن المقربين، او یقینا تاسو به په دغه وخت کې خامخا د نږدې کړی شوونئ. صرف تحفې نه دي، خاص درباریان به یې زما. قال لهم موسى، وی هغوی ته موسی علیه السلام، القوا ما انتم ملقون، غزار کئ هغه چې تاسو یې غزارونکي یئ. هسې دې خبرې ته م خیال دی داسې سړي ته محسوسېږي چې ډېره ډاډۍ دا خبره نه ده کړې، ډېر جرأتمند سړی چې نه یېرېدو، ځکه یا ته پته و چې زما سره زما رب دی.
گزار کوي څه چې مو گزاري دا خو ډاډه سړی دا خبره کوي چې یېرېدی بیا داسې خبره خو یې نشوه کولی فألقوا حبالهم وعصيهم نو هغوی غزار کړل پړې خپله ومساګانې خپلې وقالوا وی هغوی بعزت فرعون قسم دی په عزت د فرعون انا لنحن الغالبون یقینا من خامخا زورور یو من بغالب کیږو او قسم یې وخوړو په چا په فرعون فألقى موسى عصاه نو غزار کړه موسی علیه السلام امسا خپله فإذا هي تلقف ما يأفكون نو ناڅاپه هغې تیر کړل هغه څه چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو د ځان نه جوړ کړي دروغ وکړه جادو خیالاتو د خلکو په خیال او په نظر یې اثر کړی حقیقت خو نه و دغه هغه حقیقت کې ماران نه خو پړي وو امساګانې فألقي السحرة ساجدين نو وغورځولی شو جادوګران سجده کوونکي دا قصه مخکې تېره شوې ده او ما ښه تفصیل د دې کړی اسی دلته څه فایده ده فألقي السحرة ما ذکر کړی بې اختیاره بارک الله غزار کړی شو نو بې اختیاره قالوا يا ابوي آمنا برب العالمين ایمان راوړی دی موږ په رب العالمین رب موسی وهارون چې رب د موسی او هارون علیهم السلام دی قال وی فرعون آمنتم لا ایا ایمان راوړو تاسو په دا قبل ان آذن لكم مخکې د دې نه چې اجازت درکم تاسو ته انه لکبیرکم یقینا دی خامخا ستاسو مشر دی الذي علمكم السحر هغه چې ښوولی دی تاسو ته جادو خاخا پوه شومه وی اتفاق هم کړی دی یو خلک یې مشوره هم کړې وه ولې خلکو ګمراه کولو له راغلي فلسوف تعلمون نو خامخا زر ده چې تاسو به پوه شئ لأقطعن أيديكم وأرجلكم خامخا پرې به کم لاسونه ستاسو خپې ستاسو من خلاف رد بدل ولأصلبنكم أجمعين او خامخا پانسی بکم تاسو ټول قالوا جادوګرانو لا ضیر هیڅ ضرر نشتی یا هیڅ خبره نه ده انا الى ربنا منقلبون یقینا من خپل رب طرف ته ورګرځېدونکي یو موږ د الله خواله شو هلته بیا د الله رضا ده نعمتونه دي په دې کې څه تاوان خو زموږ نشته چې ته به موږ مړه کړي انا نطمع یقینا تمه لرو ان یغفر لنا ربنا چې وببخي موږ ته رب زموږ خطایانا ګناهونه زموږ ان كنا اول المؤمنين بديجي من اولني مؤمنان دا الله نه دا ډیر امید ولیدي څنګه ولې ولې دنیا کې مخکې نور مؤمنان نو په دغه وخت واوحينا الى موسى او وحي وکړه موسی عليه السلام ته ان اسر بعبادي چې د شپې بوزه بندگان زما انکم متبعون
یقینا تاسو پسې به درتلل کیږي. د دې تفصیل موږ مخکې تیر کړ، دلته خو الله قصه مختصر بیان کړې چې څو پیري دی فرعون اجازت وکړو چې بني اسرائیل ځان سره بوځه، بیا به وینه الله په ډېرې سختې هم راوستي وي، هغه نښې به راښکاره کړي. نو هر پیر له به دوی به موسی علیه السلام پسې راتلو وي تا الله ته سوال وکړه، او که دا سخته الله زموږ نه لرې کړه چې بني اسرائیل بوځه. نو یو پیر یې ول اجازت ورکړو وي بوځه، د شپې چې ده روان بیا فرعون کې هغه تکبر راوچت شو او سوچ راشي تا ما څه خبره کړې. نو الله وی ما ورته وایي چې د شپې وځئ په تاسو پسې به لازم دا خلک درځي. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، نو ولیږل فرعون په ښارونو کې را جمع کوونکي، لاړ شي وګورئ چې کوم ځای کې هم دا خلک یې راوړل. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، یقینا دا کسان خامخا ډله لږه ده، دا د شمار یو څو کسان دي. وإنهم لنا لغائظون، او یقینا دوی موږ لره خامخا غوسه کوونکي دي. لږو خلکو ته وګوره او موږ یې خفه کړو یار، دوی څنګه روان شو لاړو ووتو. وإنا لجميع حاذرون، او یقینا من خامخا جماعت یو یا ټول یو بیدار و خیار. من څه داسې قمقلان خو نه یو، حاذرون من خو خیار. من ته پته ده چې دوی به څه چل جوړ کلی، دوی څه کوي څه نه کوي. روان شو، چې روان شو نو سبحان الله خبر نه و چې موږ روان یو د څه دپاره؟ د تباهۍ دپاره. زمونږ قصه ختمېدو واله ده خو نه و خبر د ځان. الله وی فأخرجناهم، نو راویستل موږ هغوی من جنات وعيون، د باغونو او د چینونه، وكنوز ومقام كريم، او د خزانون او د زی عزتمن. زی عزتمن دی که هر څه دننه رالو هغه ځایونه چې الله هغوی له ورکړل، اوچت اوچت ځایونه، اوچت نعمتونه د هر څه نه راووتو. او ګوره د الله زور ته په خپله راووتو. ګورې ښه د هر څه پرېښودو، او دوی ته څه پته و چې دا همیشه له پاتې شو. کذلک دغه شان وکړل من وأورثناها بني إسرائيل، او په میراث کې ورکړل موږ دغه څه بني اسرائیلو ته. الله اکبر. هغه قوم چې یو وخت کې غلامانو باچایانو، الله چې ورکوي داسې ورکوي. هغه قوم چې یو وخت کې غلامانو هغه بیا باچایانو، او ګوره اوږده باچایي په بني اسرائیلو کې پاتې شوې ده، د ځمکې لویه باچایي دوی کړې. فأتبعوهم مشرقین، نو دوی ورپسې شو په هغوی پسې په وخت د لمرخاته کې. فرعونیان د سحر په دې وخت کې په دې بني اسرائیلو پسې ورغلو. فلما تراءى الجمعان، وهر کله چې یو بل ولیدل دواړو ډلو، ناشنا منظر بني اسرائیل دي او لږ خلکو دومره نه، او مخې ته دریاب او شاته لوی لښکر د فرعون را روان. قال اصحاب موسى،
وی ملګرو د موسی علیه السلام انا لمدرکون یقینا من خامخا لاندې کړی شو چغې کړې لاړو ختم شو بس دیله دې موږ راوویستو بیا هر پیغمبر سره چې کم خلک پارټي ایمان راوړي او په ایمان مړه شي هغوی ته اصحاب ویلی کېږي او یو زموږ د پیغمبر سره و هغه د ټولو دین اوچت بدر د غزا په موقع باندې رسول سلم بار مشورې اخیستې انصارو کې کسان پاسېدو لکه سعد بن معاذ او داسې نور یا رسول الله که څه موږ یادې اشاره دې موږ ته ده هغوی یا رسول الله زموږ بچي زموږ ځمکې زموږ مال هر څه تانه قربان دي او موږ د بني اسرائیلو په شان تا ته نه وایو چې هغوی موسی علیه السلام ته ویلي تا او ستا رب زه جنګونه کوو نه موږ به مخکې یو او که د دې غره نه موږ ته وایي چې ودانګئ موږ به ودانګو او که دې راته ووایي چې دې اوبو ته ور ودانګئ دریاب ته دریاب ته هم دانګو په دې خبرو سره رسول وسلم ډېر مطمئن شو او خوشحاله شو نه دوی وی چې موږ خو لاړو ختم شو قال وی موسی علیه السلام کلا هچرې نشي کېدی ان معي ربي سيهدين یقینا ما سره رب زما دی زرد چې ما ته به لاره ښیي دا خبره ولې دومره ټینګه وکړه الله ورته ویلو چې روان شه د الله په حکم روان فأوحينا إلى موسى نوحي وكرم موسى عليه السلام أن يضرب بعصاك البحر جوا بامساخ بلي سر درياب فانفلق وجودو فكان كل فرق نشوه راهسا كالطود العظيم وشان دغرلوي داسې لار پکې ووت هر طرف ته د اوبه داسې ودرېدې لکه غر وازلفنا ثم الاخرین او رانږدې کړل موږ دغه ځي ته نور خلک څوک فرعونیان وانجینا موسی ومن معه او بچ کړو موږ موسی علیه السلام او هغه څوک چې د هغه سره وو أجمعين طول ثم أغرقنا الآخرين بأغرق المنور خلق إن في ذلك لآية يقينا بديك خان عبرته وما كان أكثرهم مؤمنين او ندی ډیر د خلکو نه ایمان لرونکي وان ربك لهو العزيز الرحيم او یقینا رب ستا خامخا زورور دی مهربان دی